الله الرحمن الرحیم. کتاب په دنیا کې تر ټولو غوره ډالۍ کتاب دی. ویل ولئ وایورئ او څه ترې زده کړئ او نورو ته یې هم ورسوئ. د کره کتنې مکتبونه، لیکوال سلیم اختر، ژباړن اجمل ښکلی. د غږیزو کتابونو په لړ کې دا ځل درته د کره کتنې مکتبونه په غږیزه بڼه زه سمیع الله شاهد وړاندې کوم. د کتاب په 4مه برخه کې په قضایي او ساینسي کره کتنه وغږیدو. د کتاب په 5مه برخه کې دې پوښتنو ته ځوابونه موندلی شو. لومړی، پرتلیزه کره کتنه کومه کره کتنه ده؟ دویم، اغیزمنتیایي یا تاثیراتي کره کتنه څه ته وایي؟ لومړی، پرتلیزه کره کتنه یا کمپیریټیو کریټیسیزم. پر پرتلیزه کره کتنې تر خبرو مخکې د دې خبرې درناوی پکار دی چې دا د کوم ځانګړي ښوونځي نوم نه دی، بلکې دا د کره کتنې یو طرز دی. د کره کتنیزو ښوونځیو خپلې ځانګړنې وي چې د هغوی له مخې نومول کیږي یا نومبری کیږي. خو پرتلیزه کره کتنه د پرتلنې له لارې د یوې پنځونې ارزښت ټاکي. له علمي کړیو او نومونو اخوا عام لوستونکي هم په شعوري یا ناشعوري توګه په خپلو پرېکړو کې له پرتلیزې کره کتنې کار اخلي. د یو لیکوال یا شاعر په ډېرو اثارو کې د یو راوی د پرتلیزې کره کتنې ښې بېلګې دي. د کره کتنې په تاریخ کې زیاترو لویو کره کتونکو پرتلیزه کره کتنه کارولې ده. له ډرایډن او جانسن نه نیولې تر میتو آرنلډ پورې د هر ډول نظریو پلویانو له پرتلیزې کره کتنې مرسته غوښتې ده. په پښتو کې هم دا ډول کره کتنه شوې ده. د هندي سبک لاروي شاعران له یو بل سره پرتله شوي دي. همداراز د شیخ اسد سوري بولله هم د فارسي له هغو بوللو سره چې د محمود غزنوي په ویر کې ویل شوي دي پرتله شوي دي او هڅه شوې ده چې پښتو بولله ترې غوره وښيي. همداراز له سعدي، حافظ او فردوسي سره هم بېلابېل پښتو شاعران لکه خوشحال خان او رحمان بابا پرتله شوي دي او دا کار لومړی پلان ختیځ پوهانو کړی دی. الفنستن وایي چې فردوسي، سعدي او حافظ چې سره یو ځای شي یو خوشحال ترې جوړیږي. همداراز په پښتو کې د خوشحال او رحمان بابا پرتله هم ډیره کیږي چې د خوشحال بابا پلویانو خوشحال او د رحمان بابا خواخوږو او مینوالو رحمان بابا لوی شاعر ښودلی دی. دا راز پرتلنه بې ګټې نه وي، خو په دې شرط چې کره کتونکی په دې پرتلنې سره د پنځونو پټ اړخونه او کمالونه رابرسېره کړی شي او موخه یې د خپلې پوهې ښوونه نه وي، ځکه چې تر اوسه لا کره کتونکي له لوېدیځو لیکوالو سره د خپلو لیکوالو له پرتلنې اوښتي نه دي. د پرتلیزې کره کتنې یوه رڼا او چلنده توګه خو پاس یاده شوه چې دوه پنځګر سره پرتله کیږي، بیا یو ته پر بل ارزښت ورکول کیږي. خو د دې ارزښت ټاکنې او غوراوي لپاره ناپیلتوب اړین دی، ځکه چې که کره کتونکی له یو سره تار او له بل سره کرکه ولري نو بیا یې کره کتنه نه ده، ځکه چې یو به بې ځایه ستایي او بل به بې ځایه بندي او د یو د ښېګڼو په رڼا کې به د بل ښېګڼې ورکوي. کله نه کله بیا یو پنځګر له څو لیکوالو او شاعرانو سره پرتله شوی دی. د پنځونې د بېلابېلو اړخونو یا ځانګړنو د برڅېرنې پر مهال دا کره کتنه د اخذ یا لاسوند ښوونې غوندې شي. په پښتو کې خوشحال د څو فارسي او غني له څو لوېدیځو پنځګرو سره پرتله شوی دی. د دوی په ان په هنر پنځونه کې پښتون خوشحال او غني تر دغو نړیوالو څېرو کم نه دی. پر دې دوو ډولونو سربېره د دوو هممهالو پنځګرو پرتلنه هم شوې ده. مثلا په پښتو کې د هممهالۍ پر بنسټ د رحمت شاه سایل او کاروان پرتلنه. خو دا ډول پرتلنه ځکه ګټوره او د باور نه ده چې زیاتره پنځګر له هممهالې سره توپیر لري، نو په دې توګه یوازې هممهالې د پرتلنې زرکاڼی نشي کېدای. د دوو شاعرانو یا لیکوالو د پرتلنې لپاره تر ټولو اړین څیز د سبک او موضوع همرنګي یا ورتوالی دی. د دوو شاعرانو یا لیکوالو ترمنځ چې سبکي او موضوعي همرنګي وي نو هممهالتوب نه غواړي، ځکه چې دوی د پرتلنې اړ یعنې شرط پوره کړی دی. د دې ډول کره کتنې پایلې او پرېکړې جزوي وي او پر ټوله شاعرۍ یا لیکوالۍ نه جوتېږي. نو په یوه برخه کې د یو شاعر یا لیکوال غوروالی دا معنا نه لري چې دا شاعر تر بل شاعر په هر څه کې غوره دی. د دې وروستۍ پرتلیزې کره کتنې بل ډول دا دی چې که یو شاعر د یو یا څو پخوانیو شاعرانو پلیونه وي نو بیا د دې د معلومولو لپاره چې د چا پلیون ښه کړی دی دا یې له هغو ټولو سره پرتله کیږي. بیلګه پیر محمد کاکړ وایي کره کتونکی دې له دغو ټولو شاعرانو سره پرتله نه کړي، د پیر محمد کاکړ د هنر زیرمو ته نشي رسېدلی. له دوی ټولو
سره د پرتلنه له دې امله هم اړینه ده چې دا جوته شي چې پیر محمد کاکړ په کومو ځایو یا مواردو کې تر دوی غوره دی او په کومو کې ترې وروسته پاتې دی. پر یوې موضوع د څو پښتنو شاعرانو شعرونه پیدا کول همداراز د یو سبک، فورم او موضوع له مخې هم پرتلیزه کره کیدای شي. مثلا که د ویرینې پر بنسټ په پښتو کې پرتلنه کیږي نو ښایي د شیخ اسد سوري له ویرینې بوللې راواخله تر خوشحال او بیا په اوسنۍ دوره کې تر کاروان د ټولو پښتنو شاعرانو ویرینې سره پرتله شي. همداراز د فورم له مخې که د غزل پرتلنه کیږي نو ښایي له اکبر زمینداوري نه نیولې تر اوسه د ټولو پښتنو شاعرانو غزلونه سره پرتله شي چې پر دې موضوع په پښتو کې اثار هم خل شوي دي. د حنیف خلیل پښتو ناول د پرتلیزې کره-کتنې ښه بیلګه ده. د موضوع له پلوه په ادب کې د تصوف د پرتلنې غورې بیلګې د نواز طاهر د اثر روحي ادب یوه موضوع او همداراز د زلمي هیوادمل په پښتو ادب تاریخ کې له لومړنۍ د شیخ متي، شیخ عیسی مشواڼي او نورو سره د دویمې دورې روحانیانو او نورو د تصوف پرتلنه دي. په دا ډول پرتلنه کې یوازې پر دې خبرې نه کیږي چې چا د ویرینې په پرمختګ کې لوی لاس لرلی دی او چا پکې رنګارنګي پیدا کړې ده، بلکې کره-کتونکی به دا هم وایي چې د چا ویرینه غوره او په هنري ټول پوره دی. دې ته ورته بله بڼه یې دا ده چې د یوه ادبي ښوونځي خوځښت او تمایل دوه یا څو غړي سره پرتله شي چې په پښتو کې د سوسیالیستي لیکوالو او شاعرانو پرتلنه بیلګه کیدای شي. دا کره-کتنه ځکه ګټوره ده چې د یوه ادبي ښوونځي اړوند شاعران یا لیکوال یو خو د خپل ښوونځي ګډ ادبي ارزښتونه پالي او بل په خپله ځاني ځانګړنې لري، نو له دې لارې د دوی فردي سبکونه را برسېره کیدای شي. د بیلګې په توګه په 20مه پېړۍ کې په افغانستان او پښتونخوا کې میشتو سوسیالیستي لیکوالو او شاعرانو ادب د ژوند لپاره غوښت، خو دغو لیکوالو خپلې سبکي ځانګړنې هم لرلې. مثلا د صنوبر کاکاجي شاعري د سلیم راز او سیف الرحمن سلیم ملتپال هم و له شاعرۍ سره توپیر لري. په افغانستان کې د نور محمد طریقي نثر او د محمدین ژواک نثر سره یو شی نه دی. همداراز د سلیمان لایق شاعري د بل سوسیالیست شاعر له شاعرۍ سره هرومرو توپیر لري. نو دا ډول پنځګر په یو ادبي جریان پورې له تړک سره سبکي رنګارنګي او ځانګړتیاوې لري چې د پرتلیزې کره-کتنې په مرسته زیرل کیدای شي. د پرتلیزې کره-کتنې وروستی ډول دا دی چې د دوه یا زیاتو ژبو یا هیوادونو ادب پنځګر یا یو جوړښت سره پرتله شي او له دې لارې د یو پنځګر ادب یا ژانر بېلابېل اړخونه رانشي، ځکه چې د یوې ټولنې یا یو ادب پنځګر د بلې ټولنې یا ادب پنځګر اغېزمنولی شي، لکه الماني ګویته چې فردوسي، حافظ او مولانا اغېزمن کړي وو، یا لکه علامه اقبال چې له خوشحاله اغېزمن وو. ویل کېږي چې علامه اقبال د شاهین سمبول هم د خوشحال له بازه پور کړی وو. په پښتو کې دا ډول پرتلیزه کره-کتنه زیات ارزښت په دې لري چې د پښتو لیکني یعنی تحریري ادب ته زیاتره جوړښتونه یعنی ژانر له نورو په تېره له عربي او انګلیسي ادبه راغلي دي. پر دې سربیره په خیالونو او موضوعاتو کې هم د نورو پوروړي یو او د بېلابېلو موضوعاتو او ژانرونو ژباړې هم لرو. مثلا پښتو ته بولله، غزله، مثنوي، څلوریزه او داسې نور. د فارسي له لارې له عربي او لنډه کیسه، ناول، ډرامه او نور. د اردو له لارې له انګلیسي راغلي دي. د جاپان هایکو یې لا بل پور دی. همداراز خیالونه او موضوعات هم پور شوي دي. خوشحال د حافظ د څو غزلو پر ځمکه غزلې لیکلي دي. رحمان بابا د فارسي ژبو شاعرانو خیالونه او موضوعات راخیستي دي. همداراز په کلاسیکه دوره کې پښتو ته له ټولو ځانګړنو سره د بشپړ هندي سبک راننوتنه یې بېله بیلګه ده. هندي سبک له خپلو کلمو او موضوعاتو سره چې له بنسټګر بیدل دهلوي نیولې تر نورالعین واقف لاهوري پورې ټولو په ګډه کارولي راغلی دی. د نوخطو مینه او کلمه یې لویه نښه ده چې هندي سبک پښتو ادب ته پریښې ده. له سبکي او موضوعي پلوه له نورو ژبو پورونه یا د خپلو شاعرانو پلیون هغه مهال ځکه ډېرو چې هغه مهال شاعرۍ ځانګړې او جوته ژبه درلوده او شاعرانه کلمې، خیالونه او موضوعات ټول شاعرانو په ګډه کارول. د دې ډول پرتلنې د ارزښت بل لامل دا دی چې دا وخت چې کتابونه ډېر خپرېږي او خپرندویې ټولنې زیاتې دي، نو د ژباړو له لارې د لویو نړیوالو لیکوالو او شاعرانو افکار او هنري تجربې راژباړل کیږي چې له دې لارې هم د هغوی د سبکونو، موضوعاتو او افکارو اغیزې راننوځي. نو پرتلیزه کره-کتنه د دغو لیکوالو او شاعرانو اخیستی رنګ هم شنلی شي.
او خپلې ځاني تجربې او سبکونه یې هم جوتېدای شي. کله ناکله داسې هم کیږي چې بېلابېلو لیکوالو چې ژبې او ټولنې یې بدلې وي یوه موضوع راخیستې وي. دا ډول کره کتنه ګټوره لا څه چې خوندوره وي. د اناتول فرانس سمرسټ، ماهم بهګوټ چرن ورما، سعادت حسن منټو او په پښتو کې د اکبر بري ژبې او ټولنې بیلې دي، خو دوی ټول یوې موضوع سره د پرتلې جوګه کړي دي، او هغه دا چې سړی بې لارې او بدکاره ښځه پر لار او سمه کړي خو په خپله بې لارې شي. همدا یوه موضوع په لږ توپیر د اناتول فرانس ناول ټایسي، د سمرسټ ماهم ناول د راین، د بهګوت چرن ورما چترلیکا، د سعادت حسن منټو کروت او د اکبر بري لنډه کیسه بدکارې رانغاړي. خو دا یوه خبره هم په بېلابېلو ویندودونو شوې او رنګارنګي یې پیدا کړې ده. په دې ډول د فرانسوي، انګریزي، هندي، اردو او پښتو د دغو پنځو لیکوالو او د دوی د دغو پنځو پرتلیزه کره کتنه د ویندودونو او جوړښتونو نوې لارې راښوولی شي. دغه بېلابېل ډولونه ښیي چې پرتلیزه کره کتنه څومره ګټوره ده، خو د دې معنا دا نه ده چې پرتلیزه کره کتنه بیخي له نیمګړتیاوو خالي ده. پر دې کره کتنه وخت ناوخت ټکونه او نیوکې هم شوي دي. کروچی وایي تش په نامه پرتلیز ادب کوم بیل څیز نه دی، بلکې دا یوه طریقه ده چې په ځانګړیو حالتونو کې کارېدای شي. پر پرتلیزه کره کتنې شوې لومړۍ نیوکه دومره زوروره ده چې دا کره کتنه له څیلمې باسي. د ارواپوهنې له مخې که شخصیت رغونکي لاملونه وڅېړل شي نو جوتېږي چې د یو کور او له یو مور و پلاره زوړ کوچني هم د بېلابېلو څیرو، طبیعت او رواني تمایلاتو خاوندان وي، نو چې د دوو ورونو ترمنځ له بېدودۍ یعنې استثنا پرته ورته والی نه وي. دوه لیکوال یوازې د ادب یا هممهالۍ پر بنسټ څرنګه پرتله کېدای شي. له ارواپوهنیز پلوه دا ډول پرتلنه ګرد سره شونې نه ده. له دې زیات د پرتلیزې کره کتنې ارزښت کمیږي او اخیستې پایلې یې ناسمې باله شي. پر دې سربېره مهال پر بېلابېلو پنځګرو بېلابېل اغېز ښندي او د بېلابېلو سبکونو څښتنوي. یا په بله وینا له هممهالۍ سره سره پنځګرو ځانتیا یعنې انفرادیت ساتلی وي. ګنې پر یو مهال د سیف الرحمن سلیم او رحمت شاه سایل شتون هېڅ جواز نه لري. له دواړو سره د قام درد و، خو دوی چې دا درد په کومه ادبي ژبه وړاندې کړی هغه د ځمکې او اسمان توپیر لري. له دې نه یوه بله نیوکه هم راټوکېږي او هغه دا چې که د یو مهال پنځګر دومره توپیر لري نو بیا د هغو پنځګرو چې ترمنځ یې پېړۍ غځېدلي دي پرتلنه د کوم اجازې له مخې شونې ده. د تېرو څو لسیزو ساینسي تجربو ښودلې ده چې د انساني شخصیت په رغونه کې اروا او چاپیریال هېڅ نقش نه لري. د کوچني د ډي ان اې کوډ له ازموینې السیل اغېزې علت څه چې دا جوتېږي چې په ګانده کې به دا څه ډول سړی وي. نو که دا رښتیا وي نو د بېلابېلو مهالونو د پنځګرو پرتلنه خو لا پر ځای پرېږده چې د دوو ورونو پرتلنه به هم بې ګټې وي. او بیا دا چې له زوکړې له مخه لا دا پرېکړه شوې وي چې څوک به خوشحال وي او څوک ناخوشحال. له دې او دا راز نورو نیوکو که نور څه نه وي دا پایله خو اخیستی شو چې که پرتلیزه کره کتنه ګټوره هم ده خو په کارونه او پایلو کې یې پام یعنې احتیاط بویه. دویم، اغېزمنتیایي یا تاثیراتي کره کتنه یا امپریژنسټیک کریټیسیزم. دا بیخي پر ځای ده چې په خپله اره څېره کې د شیانو لید د کره کتنې موخه ده، خو د ارې څېرې لید د شیانو په اړه د خپلو تاثیراتو څرګندولو ته وایي. د والټر پیټر دا وینا ښیي چې اغېزمنیزه کره کتنه د ښکلاییزې کره کتنې له مبالغې وزېږېده. په ښکلاپوهیزه کره کتنه کې هم تاثیرات لوی لاس لري، خو پر تاثیراتو سربېره د ښکلا ینې او سینګار نور وسایل هم زیرل کېږي، بلکې تاثیرات په خپله له ښکلا راوځي. خو د دې پر خلاف اغېزمنتیایي کره کتنه له تاثیراتو پرته هډو پاتېدای نه شي. د بیل ښوونځي په توګه د تاثیراتي کره کتنې د پنځونې خل د امریکایي کره کتونکي جویل سپنګاران پر سر دی چې پر 1919 زېږدیز کال یې په کولمبیا کې د نیو کریټیسیزم نومونه ورته وکاروله او د دې بنسټي ارونه یعنې اصول یې راڼه کړل. د ده له لیکنو ښکاري چې تاثیراتي کره کتنه د ټولو کره کتنیزو ښوونځیو په غبرګون کې رامنځته شوې ده، ځکه خو یې پر زیاترو کره کتنو نیوکې وکړي. پخوانۍ دودیزه کره کتنه لوستوال د شعري چوکاټونو ردیف او قافیې په جال کې ښکېلوي. تاریخي کره کتنه یې د پنځګر له شخصیته لرې مهال طبیعي او ارواپوهیزه کره کتنه د لیکوال یا شاعر په چاپیریال او شخصیت کې دومره ورکه شي چې لوستونکی له لیکه د تاثیراتو د اخیستو له سم ادراکه پرېباسي. سپنګاران پر دې هم نیوکه کوي چې کره کتونکی د پنځونې په شننه کې له نورو پوهو
ولې استفاده کوي؟ ځکه چې د پنځګر د شخصیت او ټولنیز شالید سپړنه د تاریخ او ټولنپوهنې د څانګوال پر غاړه ده. ادبي کره کتونکی خو د یوې پنځونې په زیرنه بلې پنځونې ته لار هواروي. ځکه خو سپنګاران د کره کتنې خپله دا طریقه نوې کره کتنه او تخلیقي کره کتنه ونوموله. نوموړي په خپل یو مشهوره لیکنه کریټیو کریټیسیزم کې د تاثیراتي کره کتونکي او د یو لنډپاري پراګمیټیک کره کتونکي په فرضي راشه یا مکالمه کې د خپل کره کتنیز مسلک په اړه وویل. تاثیراتي کره کتونکي ته همدومره ښایي چې له پنځونې تاثیر واخلي او بیان یې کړي. تاثیراتي کره کتونکي په خپل طرز داسې څرګندوي: دا نظم ښکلی دی، مثلا د کاروان نظم کاواکه رڼایي راواخلئ. دا نظم یې خوشحالوي، زما دا خوښي د دې نظم د ټول زرکاڼی دی. نو تر دې بل ښه محک له کومه کړم؟ زه خپل تاثیرات بیانولی شم، خپلې اغیزې ښوولی شم. اوس بل څوک کیدای شي تر بل راز اغیزمن شي. تاثیرات یې زما له تاثیراتو سره ښایي توپیر ولري، خو هر سړی د خپل تاثیر د څرګندتیا حق دی. که خپل تاثیرات مو درک او څرګند کړل نو تر دې شاهکار پنځولی شئ. کره کتنه همدا ده، بل څه نه ده. ځکه ورته نوموړی تخلیقي کره کتنه وایي. له دې افراطه پرته په هره کره کتنه کې تاثیرات وي. د کره کتونکي ځاني خوښي او ناخوښي پکې ځان ښیي. ځینو خو پر خپلو تاثیراتو پوخ باور هم کړی دی. ډیوډ ډیشز، چارلس لیم، ویلیام هیزلیټ، لی کوینسي، ګویتي، کارلایل او اناتول فرانس یادوي چې د تاثیراتو پر بنسټ یې کره کتنه کړې ده. خو دا ټول د سپینګاران پر خلاف، ځکه تاثیراتي کره کتونکي نه دي چې کره کتنه یې یوازې پر تاثیراتو نه ده ولاړه، بلکې د آنونو یعنی اصولو او قوانینو په رڼا کې د تاثیراتو د اثبات هڅه کړې ده. تر سپینګاران وروسته جان کرورین رنسم راغی چې د سپینګاران پر نوې کره کتنه یې کار وکړ او د ده کره کتنې نوې فلسفه یې ونوموله. نوموړی وایي چې د ادب لوستو بېله تجربه ده. دا تجربه ستاسې خپله ده، نو خپلواکه یې ګڼئ او له نورو پوهو، اخلاقیاتو، تاریخ، سیاست او مذهب سره یې مه ګډوئ چې هسې نه د ادبي تجربې ښکلا مو داغمنه کړي. په دې توګه شعري تجربه دومره ځانګړې وي چې د پایښت لپاره نورو پوهو ته له سره اړ نه وي. جان کرو رنسم په وایټس ویداوټ لیبرلیز لیکنه کې په ادب پورې له اخلاقي پیغام او موخې غاړه وغوړوله. ویې ویل: تر اوسه دا نشي ویل کېدی چې ښکلاییزه تجربه به له اخلاقو یا افادې پرته ځان ته او بشپړ تجربه وي که نه، خو نننی شاعر ورسره مینه لري. نو نوموړي د سوچه ښکلاییزو او هنري تاثیراتو د خوندیتوب لپاره ځان له هر راز ټولنیزو مسؤلیتونو لوړ وګاڼه. نور نو شاعر د خپلې شعري دندې تر بریده له موخو، خدای یا ټاټوبي ټولو سره پرېږدی. په دې توګه شاعر خپل هنر بیل او پاک کړ. په دې لیکنه کې هغه شاعران د زړه له کومه ستایلي چې د شعر پر خپلواکۍ ایمان لري او د پیغام پله کوي نه. نوموړی دا نګه شاعري ګڼي. دا له شاعرۍ پرته بل څه نه دي. دا شاعري د شاعرۍ لپاره ده، د اخلاق لپاره نه. خو د دا راز شاعرۍ په اړه له مخکې ویل شوي چې نوم او شهرت نشي ګټلی. د لرغوني ادب مینوالو ته په ادب کې اخلاق او ښکلا مهم دي، خو د نوې شاعرۍ پیرونکي ته سوچه ښکلاییزې اغیزې پکار دي. نننی شاعر یوازې شاعر اوسېدل غواړي. د دغو دوو مهمترینو کره کتونکو نظرونه د دې کره کتنې بنسټي هارونه ښیي. دا کره کتنه زیاته ګوښې نه ده، خو پر وړاندې د زیاترو کره کتنیزو ښوونځیو پلویانو غږ پورته کړی دی. مثلا مارکسیستي کره کتونکي د پانګوالۍ مرۍ بولي، ځکه چې که د کره کتنې کار یوازې د فردي تاثیراتو څرګندونه وي نو ادب له پارټکیز یعنی طبقاتي اړودوړه ووځي. زموږ پوهان تاثیراتي او ښکلاپوهیزه کره کتنه وبلانه توپیروي، او چې توپیر نشي نو اصول یې سره ګډیږي. دا کار لوی لوی کره کتونکي هم کوي. د تاثیراتي کره کتنې ساحه تر ښکلاپوهنیزې کره کتنې تنګه ده، ځکه چې تاثیراتي کره کتنه یوازې څو تاثیرات راخلي، خو ښکلاپوهیزه کره کتنه پر یوې منلې فلسفي مفکورې ولاړه ده چې جرړې یې تر لرغوني یونان رسي. ښکلاپوهه تاثیرات هم رانغاړي. په تاثیراتي کره کتنه کې خو لومړی ښکلا نه راځي، که را هم شي نو ځاني وي، نو د پنځونې پر تحسین یې وس بر نه دی. د تاثیراتي کره کتنې لویه نیمګړتیا دا ده چې په دې کې د ادبي کره کتنې بنسټي موخې یعنې د پنځونې پیغام ته نه کتل کېږي. ادب که یوازې تفنن او خوند وي تاثیرات ترې راوځي او تاثیراتي کره کتنې ته جواز پیدا کېږي. خو که له ادبه نوره هیله هم لرو نو بیا تاثیراتي کره کتنه د خپل محدودیت له امله له ماتې سره مخېږي. بله خبره دا ده چې د معیارونو له نشته تاثیراتي کره کتونکي پر یو پنځونه بېلابېل ښه بد تاثیرات بیانوي او لوستونکي پوهوي نه ګډوډوي.
سپنګارن ټینګار کوي چې د څرګندونو له سمون یا غلطۍ سره د تاثیراتي کره کتونکي کار نشته. د څرګندونو ارزونه د ناقد نه د فلسفې دنده ده، یعنی په تاثیراتي کره کتنه کې توکي یعنی مواد ارزښت نه لري، خو یو ځیرک کره کتونکی دا کله زغملی شي چې په ژوند پورې پرتړلې پیښې ځان غلی کړي. د ادب کار چې تبلیغ دی، نو بیا خو یو فکر، پیغام، تجربه یا نظر اړین دی. که داسې وي، بیا زیرمن لوستوال یا کره کتونکی د پنځونې په اړه پر دغو تاثیراتو چې کېدای شي د نثر یا شعر د مهالني اغیز له امله شدید وي، څرنګه باور کولای شي او څرنګه دغه تاثیرات تخلیقي کره کتنه وبولي. د دې معنا خو دا راووته چې کره کتونکی یا لوستونکی دې پر خپلې مطالعې او تجربې پښه راکاږي، یوازې د شاعر یا لیکوال خبره دې ومني او له دغو خبرو سره سم د خپل تاثیرات څرګند کړي. دا خو د ټولې ادبي کره کتنې ارزښت، موقف او ګټې ته ګواښ شوه. کومه کره کتنه چې د بیړنیو تاثیراتو زېږنده وي، پر هغې باور څه پکار. بیا چې تاثیرات هم خوښند غواړي، نو یوه ښه پنځونه چې د خوښندو یا خوشحالونکو تاثیراتو په پیدا کولو بریالی نشي، په کره کتنه کې به یې ارزښت څه وي. کلیم الدین احمد په اردو تنقید پر ایک نظر کې د فراق ګورګوري پر اندازې په خبرو کې تاثیراتي کره کتنه غندلې. تاثیراتي کره کتنې ته کره کتنه ویل سمه نه ده. په انګلیسي کې پیټر دا ډول نقد کړی چې په لومړیو کې مشهور هم شو، خو خلک ډیر ژر پوه شول چې دا له ادب سره ناژمن چلند دی. په دې کې درته کره کتونکی همدا خپل تاثیرات لیکي، د پنځونې سره دلچسپي نه لري. دا تاثیرات د متاثر په شخصیت، ذهنیت، معلوماتو، نیت او دا راز په نورو تړلیو او ناتړلیو شیانو پورې تړلي وي. بیا د دوه کسانو نظرونه هم یو شان وي. تاسې پر مونالیزا باندې د پیټر نقد لوستی، دا د تاثیراتي کره کتنې غوره بیلګه ده. په دې نقد کې نور ډیر څه دي، خو د مونالیزا په اړه پکې هیڅ نشته. دومره دا چې د پیټر خوښ شوی دی او احساسات یې پارولي دي. پیټر خپله خبره په مونالیزا کې بولي، خو د انځور ځانګړی ارزښت او ښکلا نه ښیي او نه دا وایي چې که دا انځور ښکلی دی نو څرنګه. نه یې پر تخنیکي خوا څه وایي. د تاثیراتي کره کتنې کمی دا دی چې پر ناقد څرخي، پنځونه نه. ناپیلې نه وي، په دې کې ړانده تاثیرات غځونې کوي او د پوهې څراغ پکې مړ وي. د بیړنیو احساساتو زېږنده وي، ذهني توازن، احتیاط او رښتینولي پکې نه وي او بیړنی کیفیت پرې برلاسه وي. ډاکټر یوسف حسین خان په خپله یوه لیکنه کې د تاثیراتي کره کتنې دفاع کوي. د پوهې یوه سرچینه تاثیر هم دی. انسان لومړی حقیقت په مبهمه بڼه احساسوي، بیا یې درک کوي او معنا ورکوي. تخیل، نښې او سمبولونه ګوري. دغه نښې چې له موږ سره د مهینو کیفیتونو په درک کې مرسته کوي، په رمز وایما کې وړاندې کیږي. د کیفیتونو تر پیژندلو د کیفیتونو احساس ضرور دی او دا هغه کسان کولی شي چې د تاثر اخیستو ځواک ورسره وي. په دا راز تجربو کې تاثر او تخیل وبله داسې اخښلي وي چې بېلتون یې ناشونی وي. بریالی غزل وي که نظم، له زړه یې ستایم، ځکه چې د خپل روح غذا او د ذوق تسکین پکې وینم. په اردو تاثیراتي کره کتنه کې د فراق ګورګوري اثر اندازې ډیر مشهور دی. په فراق چې په دې کې کومې خبرې کړي، هغه د سپینګاران د غږ انګازې ښکاري. له دې کتابه زما موخه دا وه چې د پخوانیو پر کلام پرېوتې بیړنۍ ذوقي او مجملې اغیزې لوستونکو ته د ژوند له تازګۍ او اغیزمنۍ مؤثرت سره ورسوم. محمد حسن عسکري د تاثیراتي کره کتنې په پلوی لیکي. د خبرو یا کتابونو په لوستو چې په ما کې کوم غبرګون زیږېدلی، زه خو همغه څرګندوم، خو دا غبرګون نورو ته څومره منلی او ګټور دی، دا ماته دوه توته ارزښت نه لري، ځکه چې که دې ته پام وکړم نو د لیکوال پر ځای بلنه بل څه جوړ وي. نون میم راشد لیکي، له ژونده چې اخیستي تاثیر ته ادب او له ادبه اخیستي تاثیر ته کره کتنه وایي، نو د کره کتنې لومړنۍ بڼه د هغې خوښۍ یا خواشینۍ څرګندتیا ده چې له پنځونې اخیستل کېږي. خو سید احتشام حسین په تاثیراتي کره کتنه نیوکه کوي. تاثیراتي کره کتنه ادبي ښېګڼو ته ځانګړې او ادبي پاملرنه ده چې پر تاثیراتو سربیره بل کوم معیار نه لري. د دې کره کتنې معیار زیاتره فردي وي، ځکه چې په دې کې فردي غبرګون او تاثیر ته ډېر ارزښت ورکول کېږي. او کلیم الدین احمد خو خبره بیخي وڅه کړې ده. څوک چې تاثیراتي کره کتنه بولي، هغه کره کتونکی نه دی.